ونهاية العالم قیامت ډیر را نږدې شوی. ولی د موسی علیه السلام له زمانې راهیسې الله تعالی موسی علیه السلام ته وایي ان الساعة آتیة اکاد اخفیها. اخفیها څه معنا؟ یعنی ښکاره کوم یې. بالکل د کلمې اصلي معنا برعکس. د عربو د هوزیل قبیلې د وینا پر بنسټ خف الشيء أي أزال عنه الخف، یعنی پټ حالت یې ښکاره شو. د دې لپاره دلیل پیژندل شوی عربي کلمه ده. موږ وایو ممرضه یا نرسه هغه څوک ده چې ناروغي درملنه کوي، نه ده چې مرض راوړي. په سورة سبا کې الله تعالی فرمایي حتی اذا فزع عن قلوبهم. فزع یعنی له زړونو یې ویره لرې کړه. 1400 کاله پخوا د قرآن کریم د نازلېدو پر وخت د کتاب ټینګار کړی چې قیامت نږدې دی. د قمر سورت په پیل کې اقتربت الساعة وانشق القمر. بل آیت وما یدریک لعل الساعة قریب. تر دې چې قرآن کریم په ښکاره ډول وایي ازفت الازفه. ازفت الازفه یعنی دومره نږدې شوی لکه موږ چې په خپلو سترګو وینو، یعنی ډېر زیات نږدې شوی. په دې خبره 1400 کاله تیر شوي دي. قیامت حتما راتلونکی دی. ولی حينما الله يتكلم کله چې الله تعالی له نامسلمانو سره خبرې کوي آیتونه په دې سیاق وي ان الساعة لآتیة. لآتیة په پیل کې د تأکید لام یا لام المزحلقه د خبر د ټینګار لپاره کارول کیږي. خو کله چې له موسی علیه السلام سره خبرې کړي دا لام یې نه دی کارولی. وایي ان الساعة آتیة. ولی ځکه موسی علیه السلام پوهیږي هغه یې په لومړي ځل مني چې ورته وویل شي. نو قیامت حتما راتلونکی دی او هر څوک چې یې دروغ ګڼي کافرانو کې ورګډېږي. لیکن د قیامت حقیقي علم یوازې له الله تعالی سره دی. آن پیغمبران په خپله په دې اړه نه پوهېدل. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه وپوښتل شو وویل پوښتل شوی له پوښتونکي ډېر نه پوهیږي. او الله تعالی ورته وایي یسألونک کأنک حفی عنها. داسې پوښتنه کوي لکه ته چې مسؤول یې. ورته ووایه چې علم یې له الله تعالی سره دی. قرآن کریم 2 وارې ټینګار کړی، خو دا وار یې په ژبنیز اسلوب تاکید کړی چې د قیامت په وخت له الله پاک پرته بل څوک نه پوهیږي. لومړی وار په سورة زخرف کې وعنده علم الساعه. دلته یې خبر په مبتدا لومړی کړی. کله چې موږ خبر پر مبتدا ړومبی کړو په ژبنیز اسلوب کې دا په تأکید دلالت کوي. بل تأکید په فصلت صورت کې راغلی الیه یرد علم الساعه. دلته جار او مجرور په فعل مقدم شوی. نه دی ویلی چې یرد الیه علم الساعه، لیکن آیت وایي الیه یرد علم الساعه. کله چې جار او مجرور په فعل لومبی کړو دا توکید دی په دې چې د قیامت په وخت له ایکی یو الله تعالی پرته بل څوک نه پوهیږي. نو قیامت حتما راتلونکی دی. دا حتمی راتلونکی حقیقت دی، چاره ترې نشته. خو یوازې الله تعالی دی چې په ټاکلي وخت یې پوهیږي. څنګه چې وایي لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض. آن ملائکه مبارکه هم هیڅ د دې پوهه نه لري چې کله به قیامت کیږي أو أي معرفة عن متى حدوث الساعة، لکه څنګه چې به یې وګورو. نړۍ او مخالفه نړۍ. زموږ نړۍ له یوه کوچني ټکي پیل شوه، بیا یې چاودنه وکړه او داسې په مخروطي شکل پراخه شوه. ټوله دنیا د مخروط قاعدې پر بنسټ راغونډه شوې ده، په داسې حال کې چې دلته نه ستوري، نه ونې او نه هم نور کهکشانونه شته. ولې؟ ناسا وایي چې نړۍ هواره ده. نو نړۍ د مخروط قاعدې پر بنسټ راټوله شوې او ټولو لورو ته پراخیږي. خو دلته یوه بله مهمه موضوع ده. الله تعالی وایي ومن كل شيء خلقنا زوجين. قرآن کریم له دنیا او آخرت غږیږي لکه د جوړې په شان. في علم الجبر والسادة أصحاب د الجبر علم عصري علما پوهیږي چې په الجبر کې یوه ماده ده چې توبولوجیا نومیږي. توبولوجیا د یو شکل بل اړخ لوستلو ته وایي. او یا راځئ موضوع په هنداره کې د انسان تصویر سره تشبیه کړو، یعنی بل انځور. اوس لازمه ده چې باید یوه بله مخالفه دنیا شته وي. ولی؟
الله تعالی وایي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كل إنسان فينا عنده كتب. لا موږ هر یو سره کتابونه دي، خو په موږ کې هر سړی دا تجربه نه کوي. هغه ورځ چې الله تعالی اسمانونه لکه کتابونه قات یا بیل کړي. إذن الكون حاليا دار نو دنیا خپله دوره پوره کړي او څرخ یې تکمیلېدو ته نږدې شوی. دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په خطبه کې واضحه کړي. ایها الناس دعوني ابین لکم. لومړی موضوع یې د زمان بیان کړه، د نړۍ د دوران موضوع، مخکې له دې چې نور شرعي امور بیان کړي. هغه صلی الله علیه وسلم وویل نن زمان یا وخت اوښتی دی، داسې لکه کومه ورځ چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړي وو. له همدې امله موږ وایو قیامت را رسېدلی. ټول پوهیږو چې د شپې 12 بجې صفري وخت وي، یعنی د وخت دوران پوره شوی وي. نو لازمه ده چې داسې دنیا وي چې ضد یې هم وي. تشبیه یې د ساعت کېدای شي. ولی؟ الله تعالی په حدیث صورت کې ویلي هغه جنت چې بر یې لکه د اسمان او ځمکې په اندازه دی. که له دې ځایه تر دې ځایه پورې خط وکاږو پایله یې یوه اندازه واټن دی. په دې معنی چې د ځمکې او اسمانونو په اندازه جنت یوه اندازه. نو له همدې امله د حساب د ورځ په اړه الله تعالی وایي وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید. نو ځمکې ته جنت نږدې شوی دی. نو جنت نږدې شوی دی، خو دوزخ کوچنی تړل شوی سیمه ده د محشر په منطقه کې. في منطقة المحشر وعملية الحشر هنا فيتم نو تیریدنه د دوزخ له اړخه ترسره کیږي او کافران د جهنم په منځ کې پاتې کیږي. نو دا کوچنی سیمه ده لکه په دنیا کې د کثافاتو د سوځولو سیمه. نو جنت لري نه دی او دوزخ د مخروطي وروستۍ برخې کې ځای لري. نو الله تعالی په صراحت ویلي اذا رأتهم من مکان بعید. إذن نظرية نو له دنیا او د هغې له مخالف اړخ سره د تبولوجي نظریې تشبیه د لسګونه قرآني آیتونو تفسیر واضح کوي. هغه چې لومړی د کتاب د پاڼې اړولو په اړه خبرې کوي. دوزخ لري دی، جنت لري نه دی، او آیت ټینګار کوي چې جنت چې بر یې د اسمان او ځمکې په اندازه دی، شکل یې بالکل یو ډول دی. وعند انتهاء دوران د دوران د پوره کېدو او د دنیا له مخالف نړۍ او 0 ساعت ته د دوی رسېدو پر وخت به په یوه ورځ 2 لویې پیښې وشي چې نړۍ به ولړزوي.